أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه في أول كلامنا ووسط كلامنا وآخر كلامنا اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا ملهم الملائكة ألهمنا اللهم رب زدني علما إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات صدق الله العظيم. دا تخویف ته هغه علماء د يهودو نصاراو ته هغه علماء د اهل کتابو ته چې هغه کتمان د حق کول هغه ته تخویف بیانېږي او آیت مبارکه عام ده زمونږ او تاسو ته هم شامل دي چې څوک هم کتمان د حق کوي هغه ته دغه ير ورکول کیږي چې الله تعالی به دوی باندې لعنت وکي اور انسانان فرشتے علماء ټول بده باندې لعنت یي څکم خلق کتمان د حق کوي. ان الذين بشک هغه کسان یکتمون څهغوی پټي ما هغه انزلنا نازل کړي دي مونږه من البينات ای من الآيات الشاهدة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم من البينات من الآيات الشاهدة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم اور اندرنګي واضح احکامات معنا هم کولای شو چې بیا عام معنا شي واضح احکامات والهدى اور هدایت اصل هدایت هغه دین اسلام دی او ته دا پټ کې سنا يهوديت او نصرانيت دی من بعد ما رستد هغنا بیناه ازهرناه وفصلناه څنګه مونږه څرګند کړی دی وفصلناه اور مونږه خو واضح بیان کړی دی بیناه للناس لبني اسرائیل بنی اسرائیل ته مونږه بیان کړی دی فل کتاب په کتاب کې یعنی په تورات کې انجیل کې اولئک دغه کسان یلعنهم الله لعنت کوي په دوی باندې الله تعالی ويلعنهم او لعنت کوي په دوی باندې اللاعنون لعنت کون کی چوکتی من الجن والانس والملائکه من الجن والانس والملائکه دغه د لعنت ول نسبت څکله الله تعالی طرف ته وشي نو بیا ابعاد الرحمت مراد ابعاد الرحمت یعنی رحمتنا لری کول یلعنهم الله الله تعالی به خپل رحمتنا لری کی یعنی یبعدهم الله عن رحمته اور څکله نسبت هغه انسانانو ته وشي فرشتو ته وشي جناتو ته وشي یعنی الله نه علاوه وشي نو بیا الدعاء بالابعاد عن الرحمه یعنی بدعا طرف ته اشاره وي بدعا مراد بیا الله تعالی طرف ته نسبت نو ابعاد الرحمه او څکله مخلوق طرف ته الدعاء بالابعاد عن الرحمه دعا په ابعاد سره د رحمتنا الا الذين مگر هغه کسان یعنی هغه کسان به لعنت نه بچکیږي تابو صحابوی توبه وبسی توبه یعنی ندمو علی ما صنعوا صحابوی ندامت اختیار کی په هغه باندې څه کمکاری کړی دی واصلحوا ما افسدوه بالکتمان او دو اصلاح د هغه وکي څه کم څه دوی فساد کړی دی بالکتمان په کتمان سره یعنی اصلاح د هغه فساد وکي څه کم فساد دوی په کتمان سره کړی دی وبينوا للناس حقيقه ما انزل الله وبينوا للناس حقيقه ما انزل الله وضاحت وکي دوی خلکو ته حقیقت ما انزل الله څه کم کتمان دوی کړو هغه نه توبه وبسي اور کم فساد
دغه کتمان د واجب نه خورشه او د هغه اصلاح وکي او بیا خلکو ته حقیقت بیان کی. نو فاولائک پس دغه کسان دي اتوب علیهم انا يقبل الله توبتهم قبلی الله تعالی توبه ده دوی. اتوب علیهم يقبل الله توبتهم وانا التواب الرحیم اور زه التواب ډیر توبه قبلون کيم. څه معنا؟ یعنی د خپل بندگانو ډیر توبه قبلون کيم. کثیر وانا کثیر التوبه علی عبادی وانا كثير التوبه على عبادي الرحيم واسع الرحمه بهم او دغه آیت مبارکانه علماء کرام یو مسله را وباسي هغه دا سکتمان د څومره حد پورې شوی وی کنه هغه حد پورې بیا تبیین د ضروری دی. کتمان ته څومره کړی دی اور څرنګه طریقې سره د کړی دی نو اومقه طریقې سره اوس تبیین ضروری دی. الا بد تاول توبه هغه قبول وي که هغه درجه برابر تا تبیین و نکړلو نو تا توبه قبول نه دی. لکه اوس مثلا مونږ او تاسو د درس دی اوس دغه کلاس کې معنا کتمان د یوې مسلې وشولو نو اوس کله دغه کتمان به ماته کله موافق کیږي څکله تاسو په مخ کې ز تبیین وکم. اندرنګي اوس د ټوله مدرسې په مخ کې معنا کتمان وشولو نو دغه کتمان باندې اوس خیمانیم توبه مو وبستله او دغه کتمان به ماته کله موافق کیږي څکله د ټوله مدرسې ته ز تبیین وکم. صحیح شو؟ اندرنګي جمعه بیان کې یو سړی کتمان وکړلو نو دا کتمان به کله موافق کیږي څکله عمقه جمعه بیان کې در تبیین وکي. یعنی دا نه اوس جمعه بیان کې کتمان وکړلو او د دې 15 کسانو سره تبیین وکړي. اندرنګ یو سړی دی یو عالم دی هغه مثلا سوشل میډیا باندې دی نو هغه بیان دنیا واوري هغه کتمان په سوشل میډیا باندې خبر سره ان الذين بشک هغه کسان کفرو څخه کافران دي و ماتو اور مړ شوی دي دوی وهم کفارون په حال کون د دوی کې صدا کافران دي. دي څه معنا الذين ماتوا على الكفر یعنی هغه کسان چې هغه کفر باندې مړ شوی دي. اولائک کی اشاره دي الموصوفون بقبیح الاعمال صدا موصوف شو دغه قبیح اعمال سره علیهم په دوی باندې لعنت الله لعنت الله تعالی دي. لعنت الله تعالی معنا څه بعد عن رحمت الله والملائکه والناس اجمعین. تاسو ذکر شو لعنت نسبت کلا الله نه الهوات وشي نو بیا معنا څه بدعا. صحیح شو؟ یعنی یا الله رحمت نه لری کی نو فرشتي هم دغه بدعاګانی کوي د سړو د پاره اور والناس اجمعین ټول خلق والناس اجمعین څه معنا اجمعین دغه دي کنه ای واهل الارض جميعا حتى الكفار سره مؤمنان نه بلکې کافران هم. دلیل فانهم يوم القيامه يلعن بعضهم بعضا دوی به هم قیامت پر ورځ په یو بل باندې لعنتونه وي. خالدین فیها دا علیهم کم ضمیر وهغه نه حال دی ښا یعنی دوی به دغه د الله تعالی په لعنت کې د ملائکه او د الناس اجمعین په لعنت کې همیشه وي ښا فیها ضمیر دغه لعنت الله ترجه دی. خالدین دوی به همیشه وي په حال کون د دوی کې چې همیشه به وي دوی فیها په دغه لعنت کې. نو ذکر د لعنت اور مراد ورنا جای لعنت څنګه جهنم دی. لا يخفف عنهم العذاب نبشي سپکول عنهم دوینا العذاب عذاب ولا هم ينذرون اور نبوي دوی ينذرون ايمهلون سدوی تا مهلت ورکړل شي او یا ينذرون سدوی تا بنشي کتل یعنی کتل بنشي په نظر د رحمت سره دوی ته بنشي کتل. کو الہکم معبود تاسو الہ واحد معبود یو دی. دا ګوره ټولونه اول مساله د توحید بیانیدله درې موضوعات تیر شو کنه. اول مضمون هغه دعوا د توحید و بیا مضمون د رسالت بیا اندرنګ دفع د شبهات وشوله اوس بیا اصلي موضوع د توحید طرف ته رجع وشوله و الہکم الہ واحد. څه اهم موضوع د قران مجید هغه عقیده د توحید دی.
و الہکم معبود برحق تاسو الہ واحد معبود یو دی دغه معبود لا اله الا الله کم دې کې هم راشي د سره برحق ولا معنا کوخه معبود برحق تاسو ځکه معبودان خو نور شته کنه معبودان باطله او معبود برحق تاسو الہ واحد یک یو دی څنګه مستحق دی د پاره د عبادت نو دا ورسولی کو المستحق للعبادت و الہکم معبود برحق تاسو المستحق للعبادت څنګه مستحق د پاره د عبادت الہ واحد هغه یو دی پس شي کې فی ذاته و صفاته و ربوبیته په خپل ذات کې هم یو دی په صفاتو کې هم یو دی او ربوبیت کې هم یو دی لا اله نشته د معبود برحق الا هو مگر دغه الله دی الرحمن سے مهربان دی په عام مهربانی سره الرحیم مهربان دی په خاص مهربانی سره ان فی خلق السماوات والارض نو عقیده د توحید بیان شو او دغه عقیده د توحید باندې دلائل عقلیه بیانېږي ان فی خلق السماوات بشکا په پیدایش د اسمانونو کې والارض اور د زمکه کې واختلاف الليل اور بشکا په اختلاف د شپې اور د ورځې کې اختلاف د شپې اور د ورځې سمانا نو د سره یو څو تعبیرات ولګو یو اختلاف مجیئن و ذهبن تگ اور رتک کی یعنی شپه راشي ورځ لاړ شي ورځ راشي شپه لاړ شي یو دویم اختلاف د شپې او ورځې نورن و ظلمتن ورځ هغه رڼا دی او شپه هغه تیارا دی نورن و ظلمتن دریم اختلاف د شپې او ورځې طولن و قصرن یعنی کله شپه اوږده ورځ لانډه او کله ورځ اوږده شپه لانډه لکه نن سبا شپې لاندې دي ورځې اوږدې دي او بیا څه کله ژمی شي نو بیا شپې اوږدې شي ورځې لاندې شي نو دې کې اور بیا د دې ولا کم اسم دې کنه ان د پرا فی خلق السماوات د ټول د خبر د ان د مقدم اور بیا اسم مؤخر د دې ولا هغه اخیری آیت ولا ټکرا دي لا آیات لقوم یعقلون ها یعنی دا دلائل د قدرت دي دي کې عبرتونه دي نو طولن و قصرن اور بل څلورم حرارتن و برودتن یعنی شپه یخه ورځ ګرمه شپه یخه اور ورځ ګرمه لکه نن سبا ورځ ګرمه وي اور بیا شپه یخه شي حرارتن و برودتن اور بل پنځم اختلاف د شپې او ورځې شغلن و صوباتن ساسره شغلن یعنی ورځې کې خلک کار روزگار کوي مزدوریانی کوي منډې ترډي وي مصروفیات کوي اور صوباتن شپې د خلک آرام کوي نو دغه اختلاف خاجي واختلاف الليل والنهار والفلك التي فلك اي والسفن فلك دا واحد اور جمع دواړو باندې د دې ولا اطلاق کیدل شي ها نو بیا به سیاق او سباق ته ګوري څه فلک نه مراد واحد دی او که فلک نه مراد جمع دی نو دغه دې کې مونږه تسترګي وغړو التي تجري في البحر نو دینه مراد جمع دی ها نو معنا به وکي والفلک کشتیانه فی السفن کشتیانه التي هغه کشتیانه تجري تسير څنګه ګرځي فی البحر په سمندر کې بما په هغه سامان سره هغه اموال د تجارت سره بما د عبارت من اموال التجاره په اموال د تجارت سره ينفع الناس څنګه نفع ورکي خلکو ته فی امور الدنیا په امور د دنیا کې اوس دغه یعنی بما ينفع الناس دې د پاره یعنی دغه د کشتیانو ولا ذکر وشو ولې ځکه خړ تجارتونه څه کیږي کنه هغه سمندري په لارو باندې کیږي ها د ملکونو غټ تجارتونه د بحري جهازونو کیږي هوایی جهازونه دومره غټ شیونه نشي وړل صحیح شو غټ تجارتونه د بحري لارو کیږي نو دی وجنا تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله وفيما انزل الله دا هم دغه مدخول د فی دخه وما انزل الله فيما انزل الله
او بشکا په هغه کې انزل الله تنازل کړي دی الله تعالی من وبث فيها ونشر فيها اور خور کړي دی الله تعالی فيها په د غزمکه کې من کل دابه د هر قسمه دابینا هر قسمه دابه او دابه ولا تعریف ما يدب على الارض سمانا اي يمشي مشيا طبيعيا ويكون شيئا حيا او دغه شی وی ژوندې نو د دابه ولا اطلاق په گاډي باندې نه کیږي ښا دابه ولا اطلاق څنګه ولا دغه ګرځیدل په خپو باندې د طبيعي وي اور اندرنګي هغه شی ژوندې وي حي وي ښا حي نو گاډي باندې اطلاق څه دابه د مجازن کیږي خو حقیقتا نه وتصريف الرياح یعنی وفي تصريف الرياح اور پچلاولو د هواګانو کې تصریف یا اړول د هواګانو وتصريف الرياح اړولو د هواګانو کې والسحاب المسخر وفي السحاب المسخر اور سحاب ورو ته یي اور پورو د سورو المسخر المذلل څنګه زوړن کړلی شي وي بین السماء والارض پمن د اسمان اور زمکه کې لآیات دا هغه اسم مؤخر د ان دخه خامخ دلائل دي او یا بل معنا عبرتون هم کول شي لآیات دا عبرتون دي لقوم د پاره د قوم دسي یعقلون څنګه عقل نه کار اخلي عقل من نو معلومه دا شوا مستفیدین من القرآن هغه عقلا دي عقل من خلق څه کم خلق فایده نه اخلي هغه عقل من نه دي ومن الناس من يعجبك ومن الناس من يتخذ من دون الله اوس دغه آیت مبارکه یعنی ګوره د چا ولا څخوري کنا نو هغه ولا سندره بیاي هغه ولا تعریفونه به بیانای دا نه څخوري د ما ولا او تعریفونه د سورګل دی ولا شروع کړي نو خوري څخه د الله ولا ور الله نعمتونه بیان شو قدرت دلایل بیان شو اور بیا بوتانو ته سجدي لګای نه ومن الناس بعضی د خلقنا من هغدي يتخذو سحقا نسی من دون الله في مقابله الله فمقابله د الله تعالی کې اندادن امثال يحبونهم معنا يعظمونهم سهغوی تعظیم دغه اندادو کوي دغه امثال او شرکاو کوي كحب الله د سوچ کوخه كحب الله اي كتعظيم المسلمين الله فشانتی د محبت الله سمانا فشانتی د تعظیم کولو د مسلمانانو الله لرا یعنی مسلمانان څنګه د خپل الله ولا تعظیم کوي نو اق شانتی دوی د بوتانو تعظیم کوي کوئی شي په خبره او دغه دي کې يحبونهم یوا معنا مفسرین انقیاد هم کوي انقیاد تابعداري نو يحبونهم یعنی دوی تابعداري کوي دغه بوتانو لکه څنګه تابعداري د مسلمانانو د خپل الله لرا والذین اور هغه کسان امنو چې ایمان راوړل دي اشد اغا ډیر سختی حبا په اعتبار د تعظیم کولو سره لله الله د پاره یعنی معنا دا دی چې محبت ایمان ولو الله سره هغه محبت مشرکان او خپل بوتانو سره ډیر زیات دی د مسلمانانو محبت الله سره د ډیر زیات دی محبت کولو د مشرکان او خپل بوتانو سره دینا او یا تعظیم معنا وکا تعظیم د مشرکانو خپل بوتانو لره دینه د مسلمانانو ول تعظیم ډیر زیات دی هغه باندې دلیل څه شه دی ګوره دلیل دا دی مشرکان څه کله یو خدای ونسی یو زیارات ونسی نن سبا زیارتونه دینو یا مخکې زمانی کې بوتانو یو بوت پی ونیول نو هغه عبادت پی کول څه کله کار ورنه نه کیده نو بس پریږي د ورلت پی ورته ورکا هغه دی وګرځول به بل بوت ځان ته جوړ کو اندرګ نن سبا زیارتونه دي یو زیارت څی بچي ورنه غواړي خو څه کله ملاو نشي نو دغه زیارت بیا سره سلام نه چې بیا کاکا سر نه لاړ شي اجي بهادر صاحب او بیا څه کله د دې کې کار ونه شي نو بیا د پنجاب په طرف وځي به ته سره ورزینه چیرې وختو کې ما د دې سجدي لګولې دینه مو وخت کړی و د خپل خدای غنلو نو بیا دا نه کوي بیا دا پریګ دی او بجای د دې
یعنی په ځای د دې مسلمان نو بس هغه یو الله تعظیم کوي، چاهے دې باندې غم راشي د الله عبادت، چاهے پریشانی راشي، چاہے خوشحالی راشي، چاہے راحت راشي، څه هم راشي، قسمه قسمه امتحانات، او دا د الله تعالی ولا در نه پرېږدي. والذین آمنوا اشد حبا لله. دې مفهوم باندې پوه شو مولوي صاحب؟ ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب. دغه آیت مبارکه کې مولوي صاحب دوا تحقیق دي، خاص سوچ ورته کوم، معمولی شانته دغه ځای مشکل دی او چې سوچ ورته وکړو نو بس بیا آسان دی ان شاء الله. حاجی یو تحقیق دا دی کنه، ولو ير الذين، دغه لو د شرطیه دی، ښه شرطیه، الذين او یرا دا فعل دی، اور الذين ظلموا دا فاعل د یرا دی. نو کچرته وګوري ظالمان نو مؤولی کا ولو ير الظالمون، کوئی شي په خبره، اور بیا مفعول به ورته مقدر رو بس ښه د مونږ اول تحقیق کې لګیو، نو څنګه بشي ولو ير الظالمون انفسهم، کوئی شي په خبره. حاجی اذ يرون العذاب دا به ظرف شي، اذ يرون العذاب دا به څه شي؟ ظرف شي. اور دغه عذاب نه مراد عذاب اخروی بشي، دغه عذاب نه مراد کم عذاب بشي؟ عذاب اخروی. خو په دنیا کې دا ګوره د ټول تحقیق اندی طریقې سره به ځان سره نوٹ کوو، ښه بیا به ورباندې پوهېږو څه مارته ویلو، بیا ورته غوږ ونسو. لو شرطي یارا فعل، الذین ظلموا دا فاعل، مفعول به ورته مقدر رو بسې انفسهم، صحیح شوه. اذ يرون العذاب دا ظرف، عذاب نه مراد عذاب اخروی خو په دنیا کې، صحیح شوه. اوس ته خداوي سیاره دنیا کې اخروی عذاب لیدل هغه د پر علت ان القوه لله جميعا، ان القوه لله جميعا، هغه د پر علت دا چې الله تعالی قادر دی کنه، ټول قوت الله دی، الله ورته کولای شي. نو د شرطیه مو جوړه کنه، لو شرطیه، نو جزاب ورته محذوف رو بسې لما فعلوا ما فعلوا، لما فعلوا ما فعلوا، نو دوی به نو کړي دغه کار، څه کم کار دوی کړي دی. وشوله مولی سے. اور بیا استبرأ الذین د بل آیت څه دی کنه، دا به دغه تحقیق کې اذ يرون العذاب نه بدل واقع شي، ښه دا به څه شي؟ بدل. څه بدلی واقع کې یعنی ظرفونه ورته دوا شو، پوه شي په خبره. حاجی یو تحقیق دا شو. بل تحقیق صدق لو دا تمنیه دی، ښه شرطیه نه دی. نو بیا به یارا دا افعال قلوب نشي، یارا مخکې مونږه رؤیت باصره مراد کړو، دا به اوس رؤیت قلبی شي، نو په معنا د علما بشي، نو افعال قلوبنا. نو بیا به داسې شي لو تمنی د پاره یارا دا فعل، الذین ظلموا دا فاعل شو، اور بیا ان القوة لله څه دی کنه دا به مفعول شي، ان القوة لله دا به څه شي؟ مفعول شي. اور اذ يرون العذاب دا به ظرف شي، او بیا به دغه عذاب نه مراد عذاب دنیوي شي، عذاب دنیوي شي، پوه شي په خبره. معنا به څه شي؟ څه کاش که دوی کتلی وی، یعنی هغه قوت څه الله د پاره دی، صحیح شوه، هغه قوت څه الله د پاره دی، یعنی الله تعالی د پاره قوت ګڼلی وی، کله څه کله دوی باندې دنیوي عذاب راغلو، صحیح شوه. اور بیا استبرأ الذین دا جمله بیا بدل نه دی، دا به بیا ځان ته جمله شي، پوه شو مولی سے. دویم تحقیق څنګه شو؟ لو تمنی د پاره یارا فعل، الذین ظلموا فاعل، ان القوة لله جميعا دا ورته مفعول، اور اذ يرون العذاب دا ورته پاره ظرف، اور عذاب نه مراد عذاب دنیوي. معنا به څه شي؟ یعنی کله چې دو دنیوي عذاب وکتل کنه، کله چې دو دنیوي عذاب وکتل، کاش خدغه وخت کې دوی الله تعالی قوت کتل وي، دو الله تعالی یعنی معنا دا څه عقیده لرلی وي، څه شي کړی وي؟ عقیده لرلی وي د الله تعالی قوت، ټول قوت الله تعالی د پاره دی. وشوله مولی سے. حاجی اذ تبرأ الذین، هغه وخت کې تبرأت براءت پوکی یعنی بیزار بشي، الذین هغه خلق یعنی لا تعلقی اعلان بوکی، الذین هغه خلق اتبعوا څه هغوی تابعداري کړلی شوي وا، ای وهم المستكبرون، الذین اتبعوا وهم المستكبرون څه هغه مستكبر
من الذين هغه خلقنا اتبعوا هغوی تابعداري کړي وه وهم المستضعفون دا مستكبرین شو اور الذين تبعوا دا مستضعفین شو ځکه مو خلکو تابعداري کړي وه یعنی بل الفاظ آسان و الفاظ سره الذين تبعوا دا پیران شو دا لیډران شو من الذين تبعوا دا مریدان شو او دا کارکنان شو ورأوا العذاب اور وقتلوا دوی عذاب وتقطعت بهم الاسباب وتقطعت ای انقطعت پریشول بهم دا مؤول کا فانهم سرا انقطعت عنهم پریشول دوینا ځکه حروف جرا یو بل په معنی باندې رسی کنه پریشول دوینا الاسباب اسباب معنا تعلقات اسباب تعلقات یعنی رشتے پریشول دوینا رشتے حاصل معنا بداشی وتقطعت بهم الاسباب کٹ گئے ان سے رشتے تعلقات کٹ گئے یعنی عابدیت اور د معبودیت کا رشتہ وا هغه کټ شو د پیری او د مریدی کا رشتہ وا هغه کټ شولا ختم شولا وقال الذين قال بمعنى يقول الذين یا هغه خلق اتبعوا صدوی تابعداري کړي وا یعنی دغه مریدان به یی لو تمنی دي کاش ان لنا بشکت سوی مونږ د پاره کرتن رجعتن الى الدنيا فنتبرأ منهم نو مونږ به لتعلقي کړي وا منهم د دوینا یعنی دغه مستكبرینونه دغه پیرانونه دغه لیډرانونه لکه څنګه اوس قیامت پر ورځ دوی مونږ نه پیژني مونږ سره له تعلقي اعلان وکړلو نو کچرته مونږ یو ځلی لاړو کنه نو دنیا کې به مونږ دوی نه له تعلقي اعلان کوو دوی خو زمونږ په شکرانو باندې مازه کولې زمونږ په گاډو کې ګرځیدلو زمونږ په پیسو باندې د غټي چوغې اچولې د قسمه غټي موبایل یا مزید نو دغه پیرانو باطل پرستو نو دوی خو زمونږ په پیسو مازه بس یو ځلی دنیا ته لاړو کنه د مانه به غاډي کې وګرځیدو دی مانه به خې کپڑے د مانه واچي کنه کټن شوټ بری دا واچي د خدای والے د خو جمعه د خو مناس خپل ځای کې خېسی تا نو اور اوس مو پیژنیم نه نو فنتبرأ منهم نو لا تعلقي اعلان وکاو مونږه دوینا کما تبرأ منا لکه څنګه دوی لا تعلقي اعلان کړی دی منا زمونږه فی الاخره په آخرت کې کذالک اندرنګي یریهم الله خیب دوی ته الله تعالی ارا یری باب افعال دی خیب الله تعالی دوی ته اعمالهم اعمال الشرکیات دوی حسرات علیهم حسرات د حال د اعمالنا په حال کون دغه اعمالو کې صداب سبب د حسرت وی علیهم په دوی باندې او یا د سیمو اول کول شي حسرات علیهم ای سببا ندامات علیهم دا به وی سبب د ندامت علیهم په دوی باندې صحیح شولا او یا بل اردو علی وخستا معنا د سکول شي کذالک اندرنګي یریهم الله خیب الله تعالی دوی ته اعمالهم اعمال شرکیات دوی حسرات علیهم افسوس په شکل کې افسوس کی شکل میں دکھائیں لکه کله سړی یعنی یو طالب بل ته گزار ورکی کنه څه شي سړی وته گزار ور کړی د سی خوکړې وی کنه یعنی دا کینچی دی څه کونډا دی سړی خوکړې وی نو بیا د سی جامې کې سناسي سره د سی کونډا ورته وبسي او بیا د سی جیب ته کې بیا ټایم تیر شي بیا ورته د سی وبسي نو بس بیا دوباره ته کونډا نه لګي خو بیا ورته هغه درد هغه پزړه کیږي یعنی ندامت ورته کیږي وما هم او نبوي دوی یعنی دغه اعمال به ورته خودلې کیږي هر څه بکیږي خو نتیجه به ور باندې نه مرتبه کیږي وما هم او نبوي دوی بخارجینا وتدون کی من النار د اورنا بل هم مستقرون فی دار البوار دا ورسولې وما هم نبوي دوی بخارجینا وتدون کی ها پښتو معنی سې زده کوخه یو دی وتون کی خودی کنه موقع نه مینويږي دروازې باندې خو وتدون کی نبوي دوی وتدون کی من النار د جهنم